مال دې ذهن فکر خیال مال دې پوهه راکړه مال دې ذهن فکر خیال مال دې پوهه راکړه چې الوتې نشم اخلاص نو په وزر څه کوم. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه کوم د اشنغر د سیمې مشران او کشران ډېر زیات سلامونه او هرکلی ورته وایم او خوشحاله شوم چې په دې دستوره کې کومه چې په عبدالکریم مظلوم صاحب باندې راجوړه شوې ده په هغې کې زه هم د دې جوګه وګرځولم چې زه پکې هم څه ووایم خپلو خیالاتو اظهار پکې وکړم. د صدر صاحب په اجازه باندې لایق زاده لایق صاحب هم ناست دی خویندې هم راغلي دي د سیده حسینه ګل ډېره زیاته مننه کوم او غزل ډالۍ کوم. امید لرم ستاسو به خوښ شي. خبر نشي ملګرو ته خواست دی ویډیو لاندې نه وکړي نو چاته نور ملګري هم ناست دي. حاجي مهربانه غزل ډېر صدر صاحب په اجازه باندې سر چې ما ته خیال کوي کمال به کوي چې ما ته خیال کوي کمال به کوي چې ستا نه پال کوي کمال به کوي چې ما ته خیال کوي کمال به کوي چې ستا نه پال کوي کمال به کوي او په ناغرضه کې اکثر سم راځي په ناغرضه کې اکثر سم راځي چې داسې خال کوي کمال به کوي او مولا ویل خیرات په مړی پسې مولا ویل خیرات په مړی پسې چې کال په کال کوي کمال به کوي او مولا ویل خیرات په مړی پسې چې کال په کال کوي کمال به کوي او سبجي شعر دی پکې چې نازکو پیغلو لواړه منګوټي نازکو پیغلو لواړه منګوټي کدا کلال کوي کمال به کوي نازکو پیغلو لواړه منګوټي کدا کلال کوي کمال به کوي او څوک دې د چا نه تمه نه کړي خدایا څوک دې د چا نه تمه نه کړي خدایا ستا نه چې سوال کوي کمال به کوي او مننه څوک دې د چا نه تمه نه کړي خدایا څوک دې د چا نه تمه نه کړي خدایا ستا نه چې سوال کوي کمال به کوي او د ژوند په هر ډګر په هر میدان کې د ژوند په هر ډګر په هر میدان کې اخلاص کمال کوي کمال وکوي. سر کے ساتھ اجازت کی بخنا غزل نوی غزل لا به ملګرو اورېدلې نه وي خو بیا هم که څه غلطي پکې سر بخنه غواړم. د لر او بر خلک مې وپېژندل د لر او بر خلک مې وپېژندل د اشنغر خلک مې وپېژندل مننه د لر او بر خلک مې وپېژندل د اشنغر خلک مې وپېژندل لکه خاطر به دې خاطر کوي تل لکه خاطر به دې خاطر کوي تل د خړ خیبر خلک مې وپېژندل او لکه خاطر به دې خاطر کوي تل د خړ خیبر خلک مې وپېژندل او ځینې خلاره بې لالچه ښایي ځینې خلاره بې لالچه ښایي ځینې د شر خلک مې وپېژندل ځینې خلاره بې لالچه ښایي ځینې د شر خلک مې وپېژندل د دغې کور د خلکو نه د دغې کور د خلکو نه هم خبر د دغې کور د خلکو نه هم خبر د دغې ور خلک مې وپېژندل او ستا د باور د خلکو نه یېرېدم ستا د باور د خلکو نه یېرېدم ستا د باور خلک مې وپېژندل او زړه د اخلاص ټوټې کوي کمال کړي زړه د اخلاص ټوټې کوي کمال کړي سم د هنر خلک مې وپېژندل. ډېره زیاته مننه خوشحاله شئ. وایم ژوند روان دی شربت ګلې او شعر دی پکې چې لاس مې ګیر دی ګنې ښه درنه خبر یم لاس مې ګیر دی ګنې ښه درنه خبر یم ستا چې زړه کې څه ارمان دی شربت ګلې لاس مې ګیر دی ګنې ښه درنه خبر یم ستا چې زړه کې څه ارمان دی شربت ګلې تا به نه پرېږدي یوازې ډاډه اوسه تا به نه پرېږدي یوازې ډاډه اوسه ستا مومن خو کلک افغان دی شربت ګلې تا به نه پرېږدي یوازې ډاډه اوسه ستا مومن خو کلک افغان دی شربت ګلې. ستاسو په اجازت یو څو شعره نور چې که هغه ښکلي ته کاته قیامت دی که هغه ښکلي ته کاته قیامت دی خو د هغه نه بیلېده قیامت دی مننه که هغه ښکلي ته کاته قیامت دی خو د هغه نه بیلېده قیامت دی دا څپلۍ وباسه د مخ وکړه لږ شانتې کښېنه په تا څه قیامت دی مننه.
دا سپلی وباسه د مخو کا لږ شانتې کښېنه په تا څه قیامت دی او د جانان کلي ته ورتله قیامت دی د جانان کلي نه راتله قیامت دی د جانان کلي ته ورتله قیامت دی د جانان کلي نه راتله قیامت دی ستاسو په کلي کې شراب ویړیا دي ستاسو په کلي کې شراب ویړیا دي زمونږ په کلي کې اوبه قیامت دی مننه ستاسو په کلي کې شراب ویړیا دي زمونږ په کلي کې اوبه قیامت دی لیوني نه یو موږ چې چغې وخو زمونږ په سم او په غره قیامت دی لیوني نه یو موږ چې چغې وخو زمونږ په سم او په غره قیامت دی زه ورته ګورم جانان قبر کې ږدي په دواړو لاسو وخم زړه قیامت دی مومنده خدای ګو چې مجبوره یمه ګڼې خطونه د استیزه قیامت دی